او جرنیلا دیوزل به د پښتانه خوښ شي چې په احتجاج څه کېږي ورور که کله د میدان ورځ راغله لاس او ګریوان به په میدانونو ورسره ووینمو تاسې هېڅکله هم نه پرېږدو دوه مجوه راغی په عربونه ډالۍ یې وګټل دلته فرنګی راغلی و ځان ته یې زورور وویل هډوکي یې پاتې دي دی نشته دی ته هم خپل ظلمونه وکړه بیا به د انجام پته درته ولګي چې ته په دې خاوره کوم انجام لرې ټول به ورته راټولېږو ورته مضبوطېږو به او وچ به یې په مرې کښېنو دا مشران به هم وي موږ ټول به هم وو دا ولسونه به هم وي میدان به لګېدلی وي د ابدالي بچي به هم وي او د رنجیت سینګ بچي به هم وي په نږدې وختونو کې په فوج کې چې کوم پښتانه دي هغه په روانېدو دي یوازې به پاتې وي په پښتونخوا کې به داسې ځای نشي پاتې چې ته صرف اوبه پکې وڅکې څومره شتمن وطن دی چې په یوه ورځ په زرګونو عربه ډالر ګټلی شي ما ته د ده د هېڅ ترقیاتي کار ضرورت نشته ما ته د خپل وسایل راکړي ترقیاتي کارونه خو به 300 ملکونو ته ورکړم دومره شتمن وطن مې دی دې نه پس چې چېرته هم احتجاج کېږي د ده د کینټ مکتبه کېږي لږ به دا په وسایلو یې کاروبار دی دا چې دی داسې غوړ ګرځېږي دا چې دی دومره لوی حیثیت یې ځان ته جوړ کړی دی دا ستا په وینو دی اوس یې ډبل غوا ننګه شوې ده اوس به دی دا قدمونه سپیره دي چې زموږ خاوره ته راننستل دلته دا بدمني شروع شوله نو محترمو دهشت گردی یہ غونڈا گردی یہ ڈالری جائیں گے ٹارگیٹ کلنگ یہ شارٹ سرکٹ